والصاد من السين او صاد د سین نه بدل راځي د اغنه التي بعد غین چې ورسره غین راغلی او خاء یې خا راغلی او قاف یې قاف راغلی او طاء یې ت راغلی جوازا په تبدیلی جوازی سره نحو اصبغ صلخ مس سقر نو اصبغ سین صلخ سین او صراط سین نو دا سین په دې ټولو کې په صاد باندې بدل شوی دی صراط سین والزاي من السين والصاد والواقعتين قبل الدال ساکنتين او زی چې د بدل راځي د سین نه د صاد نه او د سین او صاد چې واقعي مخکې د دال نه ساکنتين چې دغه ساکن وي نحو يسدلو سین په ځای باندې بدل شو وهكذا فزدي انا او دغه شانته څه شی دی فزدي انا نو دا اصل کې هكذا فصدي دا صاد دی وقد ذورع بصاد زي کله مشابه کولی شي د صاد سره زی دونها علاوه د سین وذورع او مشابه کولی شي بها د دې صاد سره متحرکه ايضا چې متحرکی نحو صدقه وصدر نو دا به شوی چې صاد او د دې زمینز کې به ادا کی صدقه صدر نه به صاد وي او نه به زا وي والبيان اکثر منهما او اظهار د دې مشابهت نه ډیر خدای چې صدقه وي او صدر وي دا بیان دی دا بیان پکې ډیر خدای ونحو مس زقر کلبیه او مثل د مس زقر دا سقر دی سین دی دا نو سین په ځای باندې بدل کړی دی کلبیتون دا د بنو کلب لغت دی بنو کلب دا یو قبیله ده واجدر واشدق بالمضارعه قلیل اجدر او اشدقو نو جیم او شین دا قریب المخرج دی نو تبه کې سوی اشدرو اش نه به جیمی او نه به شینی اجدقو نو بالمضارعه په مشابهت سره قلیل نو دا ډیر زیات قلیل دی دین وروسته اوس ادغام شروع شو نو اوس مصنف رحمه الله وی الادغام ان تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد من غير فصل ويكون في المثلين والمتقاربين مخکې د حروف د ابدال بیان وکړو نو ذکر کوي ادغام اصل کې دا ادغام دی ادغام يدغم ادغام په هغه معروفه مشهوره قاعده باندې چې په ځای د فی د باب افتعال کې دغه حرفونه راشي نو تی د باب افتعال دا به ورته په مناسب حرف باندې بدل شي نو تی په دال باندې بدل شو دلته نو دال کې مدغم شو نو ادغام شو ادغام اوس د کثرت استعمال په وجه باندې د ادغام ویل کېږي یعنی مخفف ویل کېږي نو ادغام چې دی طریقه د ادغام دا چې اسکان الاول و ادراجه فی الثاني اول متساکین کې دویم پکې مدغم کې ان تأتی بحرفین اوس دا خبره ذکر کوي چې ادغام دا دی چې تراتللو کې بحرفین په دو حرف باندې ځکه ادغام بغیر د دو حرفونو نه دا ممکن نه دی ساکن فمتحرک اول بساکینی او بیا بسر جوخت متحرک بی نو دا اول ساکن یا با د ابتدا نه ساکینی ده لکه مددون شو او یا به تساکن کې مدده من مخرج واحد تبدا یو مخرج نه من غیر فصل مزګ فصل نه راغلی چې من فصل راغی نو به ادغام نه کیږي ادغام پکې به نه کیږي ويكون في المثلين والمتقاربين وبدا ادغام پس کی وی په مثلینو کې متجانسین چې کوم ورته وي د یو جنس نه دوه حرف راشي یو متقاربین نو چې متقاربین
یو بل ته قریبي یا به په مخرج کې قریبي او یا به په صفت کې قریبي. المثلان فالمثلان نو مثلان چې د یو جنس نه دوه حروف راغلي نو واجبون. د دې ځای نه وروسته د ادغام قسمونه ذکر کوي مصنف. د دې عبارت نه وروسته د ادغام هغه درې قسمونه ذکر کوي. اولنی قسم چې دا واجب دی، دویم چې دی جایز دی او دریم ممتنع دی. د واجب دپاره هم طریقه ذکر کوي دلته چې اول به په دې متقاربین او متجانسینو کې به ساکني او دویم به متحرکی او په کلمه واحده کې یا په کلمتینو کې برابر خبره کوي یو کلمه یې که دوی. او جایز به دی چې په کلمتینو کې نو دواړه متحرکی، په کلمتینو کې دواړه متحرکی دا پکې جایز ده. نو اول به ورته ساکن کی او ممتنع به دی چې دویم متجانسه هغه ساکني. ځکه چې دا په شرطونو کې ویلې ده چې شرط الادغام تحرک الثاني، د دویم حرف متحرک کول دي. نو هغه به متحرکی، که هغه متحرک نو بیا به ادغام ممتنع لکه مددنا. اول متحرک دی خو ثانی ساکن دی نو ادغام به په دې کې نه کېږي. نو دا خبره وکړه چې واجبون دا به واجبي عند سکون الاول په وخت د سکون د اول کې، الا فی الحمزتین مگر په حمزتینو کې به نه کېږي. ځکه چې هغې کې د تخفیف دپاره نورې قاعدې شته. الا فی نحو سأل ودأث. یو خبره ده چې حمزه کې په هغه صورت کې کېږي چې هغه لفظ مشدد الوضع دی چې محتمل د ادغام دی. نو بیا به د ادغام نه علاوه په هغې کې بل څه کېږي نه هغه وضع د ادغام دپاره شوې ده. نو نحو سأل ودأث، سأل يسأل تسئیل، دأس دأث د فعال وزن دی په معنا د چا باندې اکال باندې. الا فی الالف په الف باندې به نه کېږي لتعذري، ځکه چې دا د وجه د متعذر کېدلو. څنګه هغه داسې چې دا الف د دې لپاره حرکت دی، نو الف کې حرکت نشته، د ادغام کې حرکت شرط دی، نو په الف کې حرکت نشته. و الا فی نحو قوله او په مثل د قوله کې به هم نه کېږي. ولې به نه کېږي؟ للباس د وجه د التباس نه. دوونه پکې راغلي دي متجانسین دي، خو که دلته موږ ادغام وکړو نو قوله بشي، نو د باب تفعیل د ماضي مجهولي سره به التباس راشي. و فی نحو تؤوي وريا على المختار اذا خففا. په غوره قول باندې چې کله په دې کې تخفیف شوی تووي اصل کې تؤوي دی، نو دا واوین دا متجانسین په ظاهر کې ښکاري، خو دې کې یو ځلې د تخفیف د پاره څه شوی دی، دا حمزه بدله شوې ده په واو باندې د وجې د ضمیر ما قبل نه. نو رئیا نو په دې کې د حمزه اوله چې ده دا اوله یې دا حمزه وه او د وجې کسرې د ما قبل نه په یا باندې بدله شوې ده. نو رئیا اصل کې رئیا نو رئیا شو. وفي نحو قالوا وما لنا وقالوا وما نو دا قالوا مخکې پکې مد موجودو کنه، نو هغه مد هغه په خپله باندې تخفیف پیدا کوي. وفي یومن نو په دې کې مد دی. نو دا یو صورت شو چې واجب به علی چې اول د متجانسینو نه ساکني او ثانی متحرکی، او دا شرایط ذکر کړ چې حمزتین نه الفونه نه، او دغه شانته په دې دواړو متجانسینو کې یو د حمزې نه یا د چا نه بدل نه راغلی. مخکې ته نه مده واقع نه دا خبره مو کړه. اوس که مده زایده او که غیر زایده او که مخکې ته مده نو پکې ادغام نه کېږي. وعند تحرکهما اوس دویم صورت ذکر کوي د واجب
په وخت د تحرک د دواړو کې فی کلمتین چې په یو کلمه کې راغلی لکه مدده شو ولا الحاق او په دې کلمه کې الحاق نه ځکه که الحاق پکې راشي نو بیا به دا کلمه د الحاق صورت ختم شي ولا لفظ او التباس هم پکې نه لکه سرور مخکې دا ټکی ذکر شوی نو جدد جدون په پاره کې ویل کېږي وتد نحو يرد مثال ذکر کوي يرددو يرد د دال اول حرکت به ریت نقل کې نو دا به شي ساکن شي دا به ساکن شي نو ادغام پکې وکي الا فی نحو حیا نو په حیا کې بینه کې فإنه جائز نو په دې کې ادغام څه ده جائز ده اگر که په کلمه واحده کې چې متحرکین متجانسین خو ادغام پکې واجب نه ده ځکه کې کې ادغام وکي نو بیا به په مضارع کې ادغام کې نو البته په یا باندې به ضمه راشي والا فی نحو اقتتلا او مگر ادغام بکیږي په مثل د اقتتلا کې وتتنزلوا وتتباعدوا وسياتي او دا به ورستو راځي د دې بحث په اخر کې به راځي اقتتلا د تی حرکت ما قبل تنقل کې او دا قاعده مخکې تیر شو نو اقتتلا نو بیا به حمزه لري کې نو قتلا وشي قتلا نو دا خو التباس پیدا کېږي د باب تفعیل سره نو دا وایي چې نه په کې فا کلمې له کسره ورکه یا دا حمزه ما حذف کوا چې التباس د باب تفعیل سره ناراضي وتتنزلوا تتباعدوا اتنزلوا دو تیګانې دي باب تفاعل او باب تفاعل کې ادغام نه پکې وکړو نو بیا تلفظ نشو کولای نو حمزه وصلی و په اول کې راوړي نو دا هغه د اطهاره و استقاله ولا خبره ده وسياتي وتنقل حركته نقل کولې بشي حرکت د اول متجانس حرکت کدا متحرکو دواړه ان کان قبله ساکنو کما ما قبل ساکنو غیر لین علاوه حرف علتنا نحو يرد لك مثال لري يرددو ده د اول حرکت به رات نقل کی نو دا اول مدغم کې نو يرد بشي وسکون الوقف کل حرکت او کو وقف دې کړیو د امر په وجه باندې یعنی اسی وقف کړیو نو بیا به د بشن د حرکت ته معنی دا ده چې دا مانع د ادغام نه ګرځي لکه مده یا يمد شو يمد نلته به ادغام کې ځکه چې دا وقف د سکون لره اعتبار نه وسم چې دا ثانی دا متحرک دی ثانی حرف متحرک دی او یا دی دا د امر وقف کړی دی مد نو یو په دې کې مد وي یا مد وي او یا به مد نو د دې میم د ضمیر په مناسبت باندې به په دې دال باندې به ضمه وي مد ونحو مکننی ويمکننی اوس د جای صورت یو بل دی مکننی مکنه یمکنو تمکینا دا نون چې دا سره دا نون وقایه دی نو یمکننی په دې کې ویل شي ومناسککم ومسلککم مناسککم په کلمتینو کې دي کنه او متحرکتین دي دواړه نو تبه دا اول حرکت لري کې مناسککم د جواز معنی ده چې سره پر ادغام کول نه کول د دواړه جایز دي پکې وما سلککم وما سلک نو سلک ځان لټکې کوم ځان لټکې نو یو کب په بل کب کې مدغم په حرکت لري کا نو ما سلککم پکې ویوا من باب کلمتین در باب دو کلمتین نه دي په دې کې ادغام واجب نه دی چې ادغام واجب نشو پکې نو جایز شو پکې ځکه چې تحرک د ثانی په دې کې شته دی ادغام لپاره خو تحرک د ثانی شرط دی او دلته تحرک د ثانی موجود دی وممتنع فی الحمزه علی الاکثر او ادغام ممتنع دی دا دریم قسم شو په حمزه کې على الاکثر بنا په استعمال اکثر باندې وفي الالف او په الف کې وعند سکون الثاني او په وخت د سکون
د ثانی کې لغیر الوقف لپاره د غیر وقف چې داسې صورت جوړ شي چې حمزه راشي او په حمزو کې بل قاعده د حمزه د تخفیف جاری کیږي نو چې د حمزه تخفیف قاعده په کوم ځای کې جاری کیږي نو التبه ادغام ته ضرورت ناراضي حمزه پاتې شي ایو حمزه به بدل شي نو چې حمزه بدل شو نو بیا په هغه کې متجانسن پاتې نشي نو غرض د ادغام څه دی تخفیف حاصلول لیکنه او تخفیف دلته حاصل دی نو په تخفیف د حمزه باندې دلته تخفیف حاصل دی نو د حمزه قاعده په هغه کې جاری شوې ده نو لہذا هلته باندې کېږي او یا به الته سی مشدد الوضع لکه سأل نامخ کې چې کوم خبر ذکر شو او په الف کې نه کېږي ولې نه کېږي ځکه چې الف تحرک د ثانی غواړي دا او الفین وی دیته چې هغه به دواړه ساکن بغیر د زغتې د زبان نه معنی دا چې په هغه باندې حرکت ناراضي نو چې حرکت دې پیراوستو نو به الف پاتې نشو نو چې الف باندې حرکت راوستو نو به خو الف حمزه شو او په وخت د سکون د ثانی کې اوس مثال ذکر کوي نحو ظللت ورسول الحسن لك ظللت شو په دې ظللت کې اوس یو لام کله کله حذف کیږي تخفیف لپاره لکه ظلت پکې ویل کیږي او یا ظلت پکې وي او دغه شانت پر رسول الحسن په دې کې لام راغلی دی په کلمتینو کې او ثانی لام راغلی دی په الحسن کې نو په دوو کلمه کې خود ثانی ساکن دی نشر د ادغام په دې کې رشته دی وتمیم تدغم فی نحو رد ولم يرد او تمیم قبیله ادغام کوي په مثل د رد ولم يرد کې رد لم يرد دا واضح خبره ده رد په دې کې ادغام کوي په هغه صورت کې چې دا صيغه د امري نو د ترددونه جوړ له حرف مضارع لري کا او اخیر له وقف ورکنه رد نو بیا دغه دال ثانی له کسور کې نو لم يرد چې دای اصلي حرکت او یا بوله فتح ور کې رد به پکې وي چې دای تخفیف دی یا بوله زم ور کې د رید مناسبت د وجنه نو رد پکې وي ولم يرد وعند الالحاق او الادغام ممتنع ادغام ممتنع ده عند الالحاق په وخت الحاق کې په کومه کلمه کې چې الحاق راغلی د پاره د دې چې دا الحاق دا محفوظ پاتې شي د دې لپاره کنه د دې لپاره راغلی چې دا الحاق دې کې څه شي محفوظ پکې پاتې شي لکه قرددون او یا جلببا نو که قرددون کې دی ادغام وکړو نه الحاق به ختم شي دا قرددون د جعفرون په وزن دی او قردده د باسره په وزن دی د حرجه په وزن دی نو که تا پکې الحاق وکړو په دې دالونو کې نو بیا د الحاق غرض بدل ته ختم شي نو محافظت د الحاق بدل ترانه شي واللبس بزنة اخرى او دغه شانته دا ادغام ممتنع دی په وخت د التباس د بل وزن سره نحو قردد دا د الحاق مثال شو وسرور او دا د جمع د سریر دا او دا کچرته بده کې ادغام وکړه سرون دی پکې ویلي نو بیا به د سره د مجهول د ماضی سره به التباس پیدا شي وعند ساکن صحیح قبلهما في كلمتين نحو قرم مالك وعند ساکن او دغه شانته ادغام ممتنع ده په وخت ساکن کې چې صحیح قبلهما مخکې د دواړو نه متجانسین نه په کلمتین په دوو کلمو کې دا متقاربین ده متجانسین وي نحو قرم مالک قرم نو قرم کې میم راغلی دی او مالک کې میم راغلی دی خو د دې میم اول نه مخکې ساکن دی او دا سکون اصلي دی نو په دې کې به ادغام په دې کې صحیح دی خو دې کې غوره نه دی ادغام په کې غوره نه دی ځکه چې په دې متجانسینو کې چې کله دواړه متحرکي او ما قبل د هغې نه حرف صحیح ساکن نو ته به د هغې حرکت ما قبل ته ورنقل کې نو اوس که دا ورنقل که نو بیا به دلته د لفظ التباس پیدا شي نو په دې کې منع دی وحمله
قول القراء على الاخفاء او حمل کړی شوی دی قول د قراو اعتراض دلته وارد شو چې په دې صورتونو کې خو هغې ادغام کړی دی قراو نو هغې وایي چې نه دا په اخفا باندې بنا دی قرن مالک لکه داسې طریقې سره یې وایي که نه وجائز فيما سوا ذلك او جائز دی علاوه د هغې نه چې دا کم ذکر شو یعنی تا ته ذکر که ادغام او واجب او ممتنع په منځ کې دا جایز دی په طریقې د جملې معترضې باندې ذکر کړه نو معنی دا شوه چې که چېرته د دغه دوو صورتونو دا چې یو ممتنع صورت دی او یو واجب صورت دی نو د دې نه علاوه نو بیا به د دې نه علاوه په دې کې به ادغام جایز وي مناسککم سلککم وغیره وغیره تفصیل یې وکړو هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد